د بغلان پل خمري ولسوالۍ حسین خیلو سیمې د خلکو لپاره د سلبستریز روغتون ودانیزې چارې چې باید 2 کاله وړاندې پای ته رسېدلې وې کارونه یې نه دي بشپړ د دې سیمې اوسیدونکي وایي په لوی لاس د دې روغتون د جوړېدو مخه نیول کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې کارونه یې بشپړ سي. اقدام دې موږ دا شاید چې اول خو دې حکومت ته وزر کوو که وزر ونه سو موږ مکمل لارې ټولې موږ بندوو مکمل لارې ټولې کلارم باندې رخي ولایتور د ولایت مخې کومندانۍ مخه د مکمله بندو دې قراردادي راوغوښتل شي او له دغه پوښتنه وشي بودیجه تاته درکړل شوې ده سیمه کې تاته مشکل نشته ده ولس سره همکار ده نو علت څه ده چې دا کار ځنډ او خوند سره روان ده. هلته د روغتیا په رئیس هم نیوکې شته چې د دې روغتون د جوړېدو مخه نیسي خو روغتیا رئیس د دې ودانۍ جوړېدل د ښار جوړونې وزارت کار بولي. دغه موهبي تخلص کې موهب نومیږي دغه رئیس د صحت عامه څه ده دغه هم په ښکارا هم په سپارده د زخت ډیر لاس لري دغه شفاخانه په نو جوړولو کې شفاخانه ولایتی را هیچ کسی که هیچ کسی حق نداره که توقف بده و یک مکانی است که برای معیاری ساختن ارزی خدمات سی در سطح ولایت د بغلان ولایتي شورا او د غراز ولسی جرګه کې د بغلان استازي هم نه پوهیږي چې د روغتون کارونه ولې درېدلي دي خو د روغتیا له وزیر یې ډاډ ترلاسه کړی چې کارونه به یې پیل او بشپړ شي. تکرارا از رئیس صاحب صحت که پرسان میکنیم رئیس صاحب صحت میگه که در این رابطه برای ما هیچ اصلا قراردادیش نمیشناسیم هیچ اصلا کسی به ما معلومات نمیده با ولایت هم که پرسان میکنیم ولایت هم میگن بیخبری خود نشان میده. ما د وزیر صاحب صحت عامه او د مین صاحبانو سره لیدل کتنه وکړه خبرې مې سره وکړلې او د دې شفاخانه په اړه باندې مفصل وغږېدلو او دوی هم د ولایتي رئیس صحت عامه سره هم خبرې وکړلې او ماته ډاډ راکړ چې زه به دا کار شروع کیږي. ما هم خپل موضوعګری د بغلان د ولس په نمائندګي ورته وویل چې دا موږ ته سرخط د دې جوړېدلو غوښتونکي د دې روغتون د جوړولو قراردادي شرکت نیوجان دی چې د نظر په اخیستلو یې بریالي نشو چې ولې یې د روغتون کار په ټپه درولی. د بغلان والي په دې اړه رسنیو سره مرکې ته نه حاضرېږي خو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله د دې سلبستریز روغتون کار چې 215 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي په ټپه ولاړ دی.